دغه د لاس کار شوی دی او دا د خپو کار شوی پکې قدم د لاس دی وایي که ها ها اوه دا خو د ماشومانو دي که نه نه غټ خو پې کېنستېدی نهسي ماتېږي دا څه شی دی منداڼو دی که نه د شړومبو لپاره دا امسا دی که نه سپین ږیرو لپاره ما غوندې خلکو لپاره شین وي که ګرمېږي لرګی په هوا دا خو اوسپنه نه ده که نه دا هم ګرمېږي بیا قاتېږي عجیبه نه ده ویډیو سره مه شریکوئ ښه السلام علیکم ورحمت الله زما په لاس کې خو تاسو د هغه وینئ که نه لرګی وینئ دا د کونړ لرګی دی استاده که نه موږ راغلي یو د کارخانې ته د کونړ کې ده دا کومه ولسوالۍ ده نرنګ ولسوالۍ دا خلک ګوره ډېر داسې د هغه نه ډک دی څه ورته وایي د هنر نه ډک خل دي پوه شوې اوس عادي لرګی داسې پراته دي بیخي پته هم نه لګېږي دا څه دي خو دنه چې دی کوم شیان جوړوي هغه به ستا سره شریک کړمه استاده بهترینه لرګی هم دا دی ښه لرګی دی په کونړ کې نه بلکې جهان کې دا د اوبو کې خوشې کې پړسېږي به هم نه که نه دلته څه څه جوړوئ تاسو د دې نه موږ میوهدانې جوړوو میز جوړوو پتنوسونه جوړوو ډبل بیټې ته جوړوو هر قسم ضرورت چې د ګوري هغه ټول دلته جوړېږي ما کتلی و چینکونه دې هم جوړ کړي وو او ګیلاسونه خو چای پکې څښل کېږي نردانو سمانه دا یو نمایش دی ریل نه دی نو حقیقي نه دی تاسو دا لرګی وګورئ که زه تاسو یو عجیبه شی ښیم دې خوا راسئ د دې لرګي نه دا را جوړ کړی دا لږ پورته که دې کټ ته غورځېږي خو نه ها دا ګورئ نه ښه سپک هم دی څومره ښایسته مزېدار صندوق یې ورنه جوړ کړی رنګ ته یې وګوره دا بنده شو ها دا د دوکان لپاره یا کور کې مور لپاره ښیي که نه مور یو ځای کې او بس عادي پکې شیان ایښي که نه خلاصه که دروازه بنده که نامڼه دونه پیسې چې او بل دا لږ کمزوري دی ښه دا خو شرارتي ماشومان یې دستې خلاصوي ښه استاد ته ماته دا ووایه په ده باندې که نه څومره مصرف راځي څومره لرګی پکې مصرف شوی دې باندې یاره تخمینا داسې ووایه چې دا د ټوکوي والا دا لکه بېل استادان دي ښه د ده خپل استادان د دې خپل استادان بېل دی د پالش بېل استاد دي دا نور شی بیا د عمارت استادو ته وایي چې مثال دروازه او شدار او المارۍ تعمیر عمارت ما تعمیر استاد لکه عمارتي ښه موږ د پاکستان په اصطلاح باندې خبره کوو خو مالته تېر کړی ښه نو بیا هغه حساب چې دې سره ټول راځم چې تخمینا دغه 2,500 روپۍ په د پالشه پورې برابرېږي 2,500 او خرڅوي څو خرڅوي په 3,000 1500 افغانۍ پاتې کېږي په ورځ کې څو دانې جوړېږي په ورځ کې نه جوړېږي غالبا داسې ویوه چې دا یو 3 ورځې وخت یا 2 ورځې بیا خو ګټې نه تاوان زیات دی نو دا خو د ملا نصرالدین تجارت دی مصارفات خو موږ ټول لا جمع کوي خلک نه زه درته وخت هم مهم دی که نه خامخا وخت کې اوس ته مثال 3 ورځو کې جوړېږي او 3 ورځو کې برابرېږي او تا ته 500 افغانۍ پاتې کېږي لکه دې باندې د کارګر دیوړي او دغه شی نه موږ سنجوو که نه دغه یو 500 روپۍ موږ د دوکان لپاره پکې مناسبه وکړه لکه مطلب کارګرو پیسو نه هر څه سره هر څه نه بغیر 500 لرګي او دغه نه بغیر د 500 روپۍ لکه موږ دوکانداران موږ کارګر لګېږي هغه ته موږ خپل خبر داسې ده که 3,000 افغانۍ ته موږ وګورو که نه د کې څومره کار شوی ولا که داسې تاسو اوس وګورئ څومره کار ګلان ملان او دا شیان خو دا ډېره سخته ده او دا خو نه اوبه خرابوي او نه به لمر خرابوي او یو بل ما اورېدلي چې کونړ لرګی چې څومره وخت تېرېږي هغه بوی هم کوي ښایسته بوی کوي بوی نه کوي رنګ هم راپرېږدي سورواله کوي لکه کوټه کې ایښی وي هغه خپل بوی لري او ځان ته ښایسته بوی لري زیاتره خلک داسې وایي چې مثال دا د دفتر بوی چې په کومه کوټه کې دا د ډېرو امراضو دپاره وایي دا ښه دی د وهي که نه مثال دا بعضې خلک وایي چې کینسر دپاره یا بل شي دپاره د نختر بوی او دا حقیقت ته چې دا ډېر یو ښایسته بوی هم لري کله چې دا د اوړي غرمه یو کوټې ته سړی ننوځي دا وراسې دغه کې او دا ګاډر شوی دغه شوی دا بي نو ډېر یو جالبه غونډه کې بوی ښایسته بوی که نه ښه استاد الله دې خوشحال لره موږ ځو نور شیان چې خوا سره دوکان دی هغلته ځو هغه هم درته ښیم صحیح ده استاده ډېره مننه کامیاب اوسې السلام علیکم راځه دا کارخانه هغلته وه او دا بیا دلته شوروم یې دلته دی که نه ښه اجازه ده دا وګوره ټول دغه مغه کمالونه دي ښه
دام دی جوړې ماشاءالله دا اوس دا څه شي په خاطر دی تر راشه کنه دا د کې څه شي کېږي دا دغه کې کاپونه دي مثال د مریض او د شنه مینه کې ورک خدا خو د لاندې خودل کېږي ها دغه کاسي دي کم یو کاسي دا بوري قندانې دي دا خدا بوري قندانې دي او دلته چمچ زیاده دا دغه د کاسو کې دي ها دا رنګ هر څه دلته کېږي او دغه کاسي دا کاسي دي دغه خوراک کېږي کنه ها دغه تروي یا شړومبې هم پکې هر شی پکې کېږي ها دا دی او دا خو منداڼو دی کنه دا منداړو دي او دا څه دي دا رنجو لپاره دا رنجو لپاره د اخلاص کا رانجه کې نشته چې رانجه ګورا رنجو ځان نه پوری کړی دا او دا خدا قاشوغې دي کنه دا دغه نه دا سمسي او دا د چوش پیپر لپاره غدل دا چول کېږي صحیح ده خلاصيږي ها دا ماشال دا ټول د لرګي دي مطلب ټول د لرګي ها دا خو هغه د ډوډۍ سوري کولو لپاره ها او دا څه دی کوم دا پچې دي کورو لپاره دا فروټ لپاره خطا سورته ګوري ښه عجیب شیان دي کنه دا ټول اوس د استادان دغه جوړې کنه ها دا خو هغه شو او دا څه ده روشتین د زنانو د پاره بنگړي پکې اچ بنگړي سړی لاس کې اچند کې څه کوي خزینه زنانه دي خه چې زیاتی مطلب یو ورځ یو واچ بل ورځ بل واچ ټول د کیوي کنه ها دا او دا دغه دا کلو بادام خدامه ودانې دي ترک ته یو ده هټي ماشاءالله ډېر رد د کمال نه ډک شین دا اوس وګوره د زړه چاپونه کنه اها ها دکې میوه او د شانه چول کېږي به سورې میلمه تک دی منځ کې ډېر کار نه دی شو دا اوس په څو راځي یو دانه جوړه په 600 مطلب یو خدا د خوبي سو زایم خن کم نسی ها او خرابېږي نه لکه څه وخت لیدو سره خرابېدل شته نه د کې غوړ مړو دا شان خو نه کېږي ها بوی څنګه دی ښه دا مې هغه دي که نه دا مې ودانې دي او دا سیګریټ دانې دي او دا ګلاسونه دي دغه خو شی نه څښل کېږي دا خالي شو آف لپاره نه اوبه خو دا شی پکې څښل کېږي نه خو دا به سوري که نه دا خو ماشومانو دي که نه نه غټ خو پې کېنستلی نسي ماتېږي دا ماشومانو لپاره دي ماشاءالله او دا رویلونه دي که نه دا ګړۍ چا جوړه کړې نه دا خو مم راوړی نه ټول هر څه لکه دې ځای دي خپل دي که نه شیشه خو د خپل نه ده نو شیشه خو بل دي بل پکې داسې خاص شی څه شی دی چې تاسو دا کوټبند دی صحیح ده دا پتنوس دی دا پتنوس دی ده کې دا د شیشې فریم دی که نه ده کې به شیشه به هغه کې دا څو راځي دا په 900 دی ده کې د لاس کار شوی دی او دا د خپو کار شوی پکې قدم د لاس دی وایي که نو دا پتنوسونه زه یو خبر ته وکړم ماشاءالله زمونږ الحمدلله که د افغانستان هر شی تولیدات دي مطلب که د غرونو اوس دا لرګي دي د کونړ مخکې مې هم ویلي دي چې دا په ټوله دنیا کې اول نمبر لرګی دی ځکه ما پوښتنه وکړه مخکې مې فکر نه کولو پرون بیا پوښتنه وکړه چې ټوله نړۍ کې اول نمبر دی خو بیا دلته الحمدلله زمونږ دغه غرونه چې دی داسې هنر لري بس څه شی وایي دی ته برابر کړي نو که څوک کونړ طرف ته راځي دی خوا راځي دی خلکو دا شیان اخلي خپل حجرې او کوټو ته یې وړئ د دې به هم چاره در سره کېږي او ستاسو به هم هغه د حجرې هغه ټول ټیپ ټاپ به هم برابر وي دا څه شی دی منداڼو دی که نه د شړومبو لپاره دا بیا په څو دی دا مهم شی دا امسا دی که نه سپین ګیرو لپاره ما غوندې خلکو لپاره دا په څو ده
دا په 300 روپۍ ده 350 ګرانه نه ده سم دومره قیمت راځي ها دا هم تاسو جوړه کړې که دا دا شي دا لرګی څنګه قاتېږي دا خو شي دا ګرمېږي ګرمښت شین وي که ګرمېږي لرګی په هوا دا خو اوسپنه نه ده که نه دا هم ګرمېږي بیا قاتېږي عجیبه نه ده دا بیا څو راځي دا په 200 او دا په 350 ښه موږ به وګورو بعضې شیان که د کیمرې مخکې مې ترې اخیستی وو لږ به مې ارزانه ترې اخیستی وو خیر هغه به بیا ورسره چڼې وو تاسو باندې څومره کلک دی که نه او الله مو خوشحال لره دا خصوصا مسافر وروڼه خوشحالېږي دا شیان وویني او نور دنیا کې هم الحمدلله هر څه کوی شو افغانان هر څه کې اوس لله الحمد رسېدلي دي او کوشش به مو دا وي انشاءالله چې ځان سیال کړو له سیالانو سره څنګه او د یو خوشحاله سوکاله ودان افغانستان په هیله آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله ویډیو سره مه شریکوئ ښه